بچی دی خلا شه هوا به در راغلم بابا کار ما ملاو شو کنه نه بابا څه کار ته ملو نشو حالات خراب دی او کور خرچې به ختمېدو دي بابا زم بابا بار بوزم که څه کار ته ملو شو نو دا څه کار روزګار به وکړم داسې حالات خراب دي صحیح ده بچیو ده بس دا چټ والا کو کار ته ملاو شو ځان سره ته وي هم راوړه صحیح ده بابا سلام محمد دوا ته کو چې کار ته ملو شي څنګه چلے لگا ترزویا لکه ستا تا ما باندې پیسې وي دا څه او کنه بس دا ولا ها دا څه پیسې زه بیا به راځم نه شته بشته ستا پلان مې کړل راکړل اټه مې خډیر خګړې و بس دا جاخه باندې راکړل مونږ بچی مې څه ټیم تللی دی اوس پورې رانه کو چې کار به ته ملاو شوي که نه دا وی یم راونه هغه دی راغله درغم بغداد درغم راځه بچی راځه بچی کېنه دا وای بابا دوی مې راوړه راو دی لا راو مې دا راته ووایه پیسې چېرته وي دا تاسو چې هغه ورله هغه 200 روپۍ قرض ورکړو مخکې نه وي دی راته هغه واپس کړي ما خو نه دي ورکړی هغه خو ما ته وایي چې کاکا له 200 روپۍ قرض راکړی وي مخکې او دا والو سره در واپس کړي نو ما به ګړومبې دوی م راواغېسته یاره څه ویم بچی نو زه صحیح ده بابا بیا به تپوس وکړو زه صحیح ده ته ورشه ځه ارام وکړه ځه صحیح ده بابا به دا دوی واچو زه صحیح ده صحیح ده لکه څنګه چل څه کې دا زه ورځم ترزویله باغ ته زه کار مار ورسره وکړم ترزویله ورځې یاره خو تا په مړه ټوله روز خبرې کوي وي پلار یې بیمار وي دویله مې پیسې م ورکړې او دوسه مغله کار لځې داسې ما پسې خبرې کوي شو ځان دې ورسره ووجله ده په ټوله روز خبرې دا وګورئ هغه دا پسې اوس خبرې کوي زه اوس ټوله پټي ته اوس هم روانې وي پیسې مې م ورکړې دا صحیح ده زه ټیک ته ځه زه یو خو مې دوکه که اوس تا بل له غسله غواړي یو خو دا دې باغ کې لګیا دی یاره چې ورشم ورته یار لکه خبره واوره بړه ګرمی کې لګیا یې یاره خبر خو نه یې که نه ستا تره زوی نه دی تا به ولې پیسې ورکړي یا پیسې دې ورکړي هغه تا پسې اوس خبرې کوي یاره وي پیسې رالله کوي پټو کې را باندې ټول اوس کارونه کوي او لګیا وي کار را باندې کوي نه مړه هغه داسې نه کوي لکه اوس ماته وي دا دی مړه لګیا هغه زما د ښه ملګری دی او ترور زوی هم دی بس زه نیم خبر خو ماته وي ما لې پیسې راکړي وي څوک را باندې کله کارونه کوي او کله را باندې څه کوي کله را باندې څه کوي مړه دروغ وایي که نه پلار مې بیمار وي ماته پیسې لګې واغېستې داسې ویلي او دقه څې راته وي زه به دنه به ته ټیک ته زه بیا ورسره ملو شه ځه یاره دې ګاونډي سره ما څونه ښه کړي دي او دې زما له ښه یادوي نه اوس لا پسې خبرې مې کوي نن یې سرمونې وباسم په دې پټي کې مړه داسې خندا راغوښتې ده دا پټي دا کار خو مې ختم کړو چې کومه چې څه پکې پاتې خو نه دي رنداسې دا بس زه اوس به کور ته لاړ شم لږه دمه به شم لږه دا خو منیب دی دې ما د خدای نه په اسمان اوسلو او دا په ځمکه یې راکوراله دې سره به اوس زه وګورم ښه یاره ګاونډي خره چې مخې له راغې ته څنګه زما په سر دا خبرې کوې خلکو ته ته زما په سر خبرې کوي خلکو ما ستا په سر کله خبرې ما ته شاید ویلي وو که نو نه شاید خو ما ته موسي دا کار دې ښه زما په سر خبرې کوي زما په سر هم خلکو ته خبرې کوي ما ته شاید ویلي وو دې ستا په سر خبرې کوي نو شاید خو ما ته مې ویلي دي اوس راته داسې کوي د خدای ظالمانو شاید خو جنګول کوي یا خود بد به جنګوي داسې خو تا پسې راځي د پسې ته خبرې کوي د پسې ستا په سر ورته خبرې کوي خو جنګول کوي ها د دې دا بس یاره خپه نه شي ما ته مې ویلي یاره خپه نه شي بس لغاړه ورکړي صحیح ده مهرباني موسم یاره ډېر زیات ګرم دی سلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی کېنه کېنه وایه که نه کلي څه حالات حالات ښه دي منیب او دانش نه ښکاري یاره خان بله ورځ منیب زمونږ دکان ته راغو نو پلار مې بیمار دی بس چټه راغلې دوی ولا ورم داسې وي یاره بس دوی مې ولا ورکړې پلار مې بیمار دی هغه له ورم بس هغه دوی یې وړه نه پس بیا ما نه لیدلې
صرف هغه عمل باندې را چکر شو بیا نه راغلی او که نه یاره هغوی دواړه د رونو په شان وخت تېروي ډېر خالقان دي خدای دې یو ځای ساتي هلکه هغه یې راغه हाँ जी सलाम वालेकुम وعلیکم السلام کینه کینه ستاسو خبرې مې اوس کولې ها وایه که نه څنګه یې बस हाँ जी वक्त साथ پلار دې څنګه یې خبر شوم بیمار دی आओ जी बस उसे गुजारिश है हाँ ها जी زه شکر دی چې ښه شوی دی نو لکه یاره دی خو ما خپلو کې روان کړي وو بیا دا دی یو ځای رالی یار دا خو مې ډېر غلط کار کړی یاره مشرانو خبره صحیح ده چې پردي سل کورونه روان کې یو به پې ودان نه کې یاره معافي ته غواړم یاره ملګرو ما معاف کړه یار ما نه ډېره سخته غلطي شوې ده زه خو نه معاف کوم هلکه څه چل شوی ولې हाँ जी دا دې په خپل وي هلکه څه چل شوی کینه بره کینه څه چل شوی دی یاره خانجي دا داسې کار وکړه نه چې دی خپلو کې ډېر خواږه ووه رونو په شانتې ووه او دې ته ما نه شو کتی زما خپل تره زامنو سره نه لګي د دې د ملګرتیا ته به چې ما کته هر څه ته به مې کته یاره دې ته ما نه شو کتی دې ما خپلو کې روانولو خو دې بیا هم روان نه شوه نیو بس ما پې که مړه ما یاره हाँ जी زه خو سره نه معاف کوم دا سره خلکو الله سره بلا کورونه نور شو دا دې مو دې کوم ځای ته موږ له څون تکلیفونه درا کوو زه خو سره نه معاف کوم بیا را به سودا شیطانونه دی مړه بس احساس ورته وشو بس غاړه ورکړې دواړه نه بس ترزو ته وایم چې زه خو معاف کوم دا بس ترزو ته دواړه مې معاف ته کته معاف کړې یاره بس چې خالي ما ته دا हाँ जी ته وي معاف کوم دا کسان څوک نه معاف زه را کوي پاسې غاړه ورکړې हाँ जी چې بس خپل غلطي ومنل دا در باندې راو مسلمان د مسلمان روح دی یاره हाँ जी موږ نه ورځو په پټي په چکر وو کنه او د اړه ته نصیحت وکړه چې بیا را پر سودا سونه دي صحیح دی زه ورشم هلکه دا خو ډېر ناجیزه تا کول مړه ته ګوره مسلمانان وروڼه بیلی دا څوک نه کوي مړه دی شیطانونه دونه کورونه روان شو که نه زه ته څه ویم دا لکه بس ورشه دا په ګاډي کپړو نو ما ته مه خرابوي والله